السلام علیکم ټولو ته په پېښور کلیک کې هرکلی وي. نن زه تاسو ته عبرت دپاره یو څو خبرې کوم چې د عزراییل علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې ته خو د انسانانو روحونه اخلې، تر اوسه دې د چا په حال ژړلي دي؟ عزراییل علیه السلام جواب ورکړ: یو ځل مې خندلي دي، یو ځل مې ژړلي دي او یو ځل یریدلی یم. هغه وخت وخندېدم چې ماته امر وشو چې د یو سړي نه روح واخلم او هغه د یو موچي سره ولاړ و چې څپلۍ جوړونکي ته یې وویل چې څپلۍ مې داسې راته وګنډه، یعنې جوړې کا چې یو کار وکړي. نو د ده په خبره مې وخندل او روح مې ترې واخیست. او هغه وخت مې وژړل چې کله ماته امر وشو چې د یوې ښځې روح واخلم او هغه مې په یو ګرم او بې اوبو او بې ونې بیابان کې د ماشوم د پیدا کېدو په حالت کې وموندله. او لږ وخت منتظر شوم چې ماشوم یې نړۍ ته روړو، روح مې ترې واخیست. نو زړه مې په هغه بې څوکه او بیابان کې پاتې ماشوم باندې وسوځېدو او ومې ژړل. هغه وخت ویرېدم کله چې ماته امر وشو چې د یو عالم نه روح واخلم چې رڼا یې کوټې نه راوتله. څومره چې ورنږدې کېدم رڼا یې زیاتېدله. کله چې مې روح ترې واخیسته د ده د مخ د زیات نور رڼا نه ویرېدم. په دې وخت کې الله تعالی راته وویل چې پوهېږې دا نوراني عالم څوک دی؟ دا هغه ماشوم دی چې په دشت بیابان کې د ده د مور نه تا روح اخیستی و، او دا ماشوم بې کسه بې وسه او بې سرپناه په بیابان کې پاتې شوی و. د هغه ساتنه او روزي زما په غاړه وه. هېڅ وخت داسې ګمان مه کوه او څوک بې پناه نه دي چې زه تر کومې دې جهان کې یم. نو دې خبرو نه به تاسو ته معلومه شوي چې الله تعالی په هر حال کې د انسان په هر ځای کې، که هغه ځنګل وي، که هغه بیابان وي، که هر ځای وي، الله تعالی د هغه حفاظت کولی شي. رزق ورکوونکی الله تعالی دی، پالونکی الله تعالی دی. نو موږ له پکار دی چې د الله تعالی هره خبرې تابعداري وکړو. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي. دا ویډیو در سره لایک کړئ او د ثواب په خاطر یې خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې څوک نه څوک ترې فایده واخلي. د راتلونکي ویډیو دپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.